د ګلوبل نېټورک اکاډمۍ درنو ملګرو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. خوږو ملګرو، لکه څرنګه چې په تېره ویډیوي لکچر کې موږ د ژوند لپاره څنګه هدف وټاکو، څنګه ورته ځان ورسوو، په دې اړه وغږېدو. نن مو دویم درس ده چې د دغه ټریننګ دویم موضوع چې د هغه پیسې دي، چې پیسې څه ته ویل کېږي، منځته راتګ یې چې څه ډول منځته راغلی، په دغې غږېږو. نو تاسې باید له ځان سره کتابچه ولرئ، ځینې مهم نقاط او تعریفونه باید در سره ولیکئ، تر څو عموماً کې چې تاسو ته ضرورت کېږي تاسې به دغه په ذهن کې در سره وي. لکه مثلاً یو څوک درته وایي په لنډ ډول پیسې تعریف کړئ، پیسې څه شي ته وایي، هغه اصولي تعریف ورته ووایئ. منځته راتګ په هکله معلومات ورکړئ، نو باید یاداشت یې کړئ در سره. نو راځو لومړی تاسو ته پیسې یو تعریف کوو، تر څو تاسې پرې پوه شئ. پیسې هر هغه څه چې په عام ډول سره د اداینې په توګه ومنل شي او د عامه توکو او د خلکو د لاسرسي او د پور د اداینې جوګه وي، پیسې بلل کېږي، چې دا یو تعریف ده. پیسو ته په انګریزي ژبه کې منی وایي، MONE وایي منی. پیسو ته په انګریزي ژبه کې منی وایي، چې د لاتینې ژبې له مونیتا څخه اخیستل شوی. مونیتا بیا د روم د جنو د الهي نوم دی، چې په خپل معبد کې د پیسو سکې یا کوینز جوړول. الهي په معنا چې د جنو د یو مشري نوم دی. نو دوی به بیا د پیسو سکې جوړولې په خپل معبد کې. نو پیسو ته په انګریزي ژبه کې منی وایي. د پیسو لنډ تعریف که تاسې ځان سره یاداشت کوئ، هغه چې تر ټولو لنډه هر ځای کې کله تاسې پوښتنه کېږي، نو کولی شئ ورته ووایئ چې د تبادلې وسیله او د بیو او پورونو د اظهارولو معیاري واحد ته پیسې ویل کېږي. دا تر ټولو لنډ تعریف ده. د تبادلې وسیله او د بیو او پورونو د اظهارولو معیاري واحد ته پیسې ویل کېږي. پیسې څه وخت منځته راغلي دي؟ د پیسو منځته راتګ له کله چې انسانانو د ځمکې پر مخ ژوند پیل کړی، پیسو په یو نه یو شکل شتون درلوده. د پیسو ډول د هر وخت د ژوند کولو له معیارونو سره سم تغییر کړی. څومره چې وخت تغییر کوي، ژوند تغییر کوي، همدغسې پیسې هم له ژوند د وخت سره تغییر کړی. ورځ تر بلې پرمختللې بڼه خپله کړې ده. د ښکار په اثر کې د وحشي حیواناتو پوستکي به د پیسو په توګه کارول کېدل. هغه وخت به سکې او د کاغذي نوټونه نه وو، نو په هغې اثر کې د وحشي حیواناتو پوستکي د پیسو په توګه کارول کېدل. د مالدارانو ټولنو پسونه او بېلابېل حیوانات به د پیسو په توګه کاروله. همدا ډول کروندګرو ټولنو به بیا تخمونه، غنم، نور کرنیز تولیدات د پیسو پر ځای کارول، او یونانیانو سکې د پیسو پر ځای کارولې. نو وخت او زمان مکان سره دغه تغییرات راغلي دي. پیسو هم وخت سره او ژوند سره تغییر کړی، چې په نن وخت کې هر هیواد خپله کرنسي لري، پولي، هر هیواد خپلې پیسې لري، خپل ځانګړی شکل لري. نو دا د پیسو هغه تیر تاریخ و چې په ښکار وخت کې د وحشي حیواناتو پوستکي د پیسو په توګه کارول کېدل. د مالدارانو ټولنو پسونو بېلابېلو حیوانات د پیسو په توګه به کارول. کروندګرو به په ټولنو تخمونه، غنم، نور کرنیز تولیدات د پیسو پر ځای کارول. او یونانیان چې بیا هغوی بیا سکې کارولې. نو دا د پیسو منځته راتګ او د پیسو هغه لنډ تعریف او لنډ معلومات و. هر هغه څه چې په عام ډول سره د اداینې په توګه ومنل شي او د عامه توکو او د خلکو د لاسرسي او د پور د اداینې جوګه وي، پیسې بلل کېږي. هیله ده دغه موضوعات مو در سره یاداشت کړي وي. دا اوس زموږ د دغې ورځې موضوع چې تاسو ته وړاندې شوه. تر بل ویډیو پورې ښه وختونه، ښې چارې.